د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام ستړي مشئ، زموږ ژوند میډیا چینل ته په خیر راغلی. د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي په 10 کلونو بند باندې محکوم شول. د سترې محکمې ویان احمد فهیم قیوم وایي چې د روغتیا د پخوانی وزیر جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي احمد شکران عثماني او فریدون سلطاني د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لومړنۍ محکمې لخوا په 10 کلونو بند او د پیسو د ټاکلې اندازې په ورکړې محکوم شول. په چپرهار ولسوالۍ کې 9 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر وایي چپرهار ولسوالۍ ګنډي باغ سیمه کې تېره شپه د امنیتي ځواکونو په ځوابیه برید کې د وسلوالو طالبانو قماندان فضل الله مشهور په اکرام په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي چې د یاد قماندان جسد هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر غني وایي د برېښنا هره پروژه باید واضح پلان حرکت او ځواب ویونکي مسؤل ولري. ارګ وایي ولسمشر محمد اشرف غني تېر مازدیګر د افغانستان برېښنا شرکت لوی رئیس او مسؤلینو سره په کتنه کې د عوایدو لوړولو په ګډون په بېلابېلو برخو کې د یاد شرکت راپورونه او وړاندیزونه واورېدل. د وردګ ولایت ځوانانو د دې ولایت اړوند کابل کندهار لوی لارې هغه برخې په خپل شخصي لګښت بیا رغوي چې د وسلوالو له لوري د سړک غاړې ماینونو او له ټاکلې اندازې څخه د ډبرو باروړونکو موټر له لوري ویجاړې شوې وي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ژوند میډیا چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.